د یو موبایل واتس اپ با بغیر د سکین کولو نه تاسو په خپل موبایل کې څنګه ګورئ، یعنی بغیر د سکین کولو نه تاسو د هغه کس د واتس اپ میسیجونه او کالز کتای شئ. صرف د یو کوډ په مدد سره تاسو هغه واتس اپ لاګین کولای شئ او وطنوالو یوز کولای شئ. وطنوالو که تاسو نه په هر څومره فاصله کې وي خو هغه واتس اپ تاسو ان کولای شئ. وطنوالو دا طریقه چې دا صرف د فیملی سیفټي پرپس د پاره ده. کوشش وکړئ چې تاسو د دې غلط استعمال نه کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مخه غشي ویډیو د سره لایک شیر کړئ. دین علاوه تنوالو موږ په یوټیوب باندې کار شروع کړی دی، هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک موږ سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ، زه به درته په خپل باندې میسج کوم. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. د دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوي او په سرچ کې به ولیکئ pilepcr.com. دا اولنې کوم سایت چې راشي په دې به کلیک کړئ. د نه پس په تاسو په دې سرچ کې ولیکئ دا ملټي واتس اپ چې تاسو ولیکو څنګه چې ما لیکل دي هم داسې به ولیکئ. بیا په دې سرچ باندې کلیک کړئ. په دې سرچ کلیک د اولنې کوم واتس اپ on multiple devices په دې به کلیک کړئ. لاندې به سکرول کړئ. د زینه به دا ډاونلوډ اپ دا تاسو کته شی وطنوالو چې دا اپ زمونږ سره ډاونلوډ شو، دا WT هوپ دا وته لیکل دی. په دې به کلیک کړئ. بیا به تاسو په دې ملټیپل ویب اکاونټس په دې به تاسو کلیک کړئ. دا به الاو کړئ، دا به گاټ اټ کړئ. دلته کې تاسو کته شی چې یوزر 1 یوزر 2 یوزر 3 تاسو چې د چا واتس اپ لاګین کول غواړئ نو تاسو په دې لاګین باندې کلیک کړئ. ګوري دا که تاسو سکین کوئ هم ټیک تک نه سکین کوئ نو بیا دا لاګین وذ فون نمبر په دې به تاسو کلیک کړئ. دلته کې به تاسو کستاسو پاکستانی نمبر پاکستانی به پکې انټر کړئ، که سعودي به پکې انټر کړئ. خپل واتس اپ نمبر بولو. دلته کې به تاسو خپل نمبر ورواچوي، هغه که پاکستانی او که د سعودي عربي. موږ به پکې د سعودي عرب پاغه باندې ټرای وکړو. بیا به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. چې په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دا تاسو کته شي بر موږ ته نوټیفیکیشن هم راغی. دا موږ له د انسو مطلب انګلیش لفظ دی پکې او انسی دی پکې. دا موږ له یو کوډ راکو. دا به تاسو مینیمایز کړئ او را به شي خپل واتس اپ ته. په واتس اپ کې به په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ. بیا به په دې لینک ډیوایس باندې کلیک کړئ. بیا به په دې لینک باندې تاسو کلیک کړئ. دلته کې به تاسو خپل فنګر لګوئ. لاندې به لینک وذ فون نمبر انسټیډ په دې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ هغه کوډ به تاسو دلته کې انټر کړئ. دا د VXSK بیا د SL56 اوس ګوره دا واتس اپ زموږ سره دلته کې لاګین کیږي. خو دا واتس اپ په دې موبایل کې الریډي لاګین دی. نو که تاسو د بل چا غ لاګین کوئ نو هم پکې لاګین کېدای شي. ښه دغه سمپل طریقې به وطنوالو که بیا هم صحیح زمانه په کمنټ کې تاسو کولای شئ. ویډیو سره لایک شیر کړئ. خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.